خلیلزاد بیا د یوې نوې لوبې سره میدان ته شو. دا چې بیا یې څنګه لوبه شروع کړې ده، هدف یې څه دی، دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ناکام دولت ګرځېدلی شي او که داسې کیږي نو د امریکا او نړۍ لپاره به یې پایلې ښه نه وي. نوموړي له ګولډمن سیکس ادارې سره په یوه بحث کې چې تېرې مې میاشت کې ثبت شوی خو د جولای پر 15 خپور شوي ویلي دي امریکا افغانستان کې هغه ټولې موخې ترلاسه نشوې کړی چې د کومو موخو لپاره د هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. خو نوموړی وایي چې د امریکا د 20 کلن پوځي ماموریت ځینې ګټې هم درلودې. د بیلګې په توګه طالبان پر دې پوهېدلي چې القاعدې ډلې سره اړیکې پالل یا دې ډلې ته افغانستان کې پناه ورکول ورته په ګرانه بیه تمامېدلی شي. ښاغلی خلیلزاد وایي ګمان نه کوي چې طالبان د بیا القاعدې ته ورنږدې کېدو ته زړه ښه کړي، خو که چېرته د دوی تر ولکې لاندې افغانستان یو ناکام دولت بدل شي نو بیا دا خطر شته چې ترهګرې ډلې د هیواد کې پټنځایونه ومومي. زلمي خلیلزاد د امریکایي حکومت په استازیتوب له طالبانو سره تر اوږدو مذاکراتو وروسته د 2020 کال په فبروري کې د دوحې تړون لاسلیک کړ. همدې تړون له افغانستانه د امریکا او ناټو هیوادونو د پوځیانو وتلو او د زرګونو طالب بندیانو خوشي کېدو ته لاره هواره کړه، خو د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت حکومت چارواکو او ډېری شنونکو نیوکه کوي چې د دوحې تړون له بنسټه ناسم او پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو لامل شو. اوس زلمي خلیلزاد هم خپلو وروستیو څرګندونو کې منلې ده چې طالبانو د دوحې تړون ټولې ژمنې نه دي پوره کړي او افغانستان کې اوسنی وضعیت هم څه ته ورته نه دی چې دوحه کې پرې هوکړې شوي وو. ښاغلی خلیلزاد وایي چې دا اوس هم امریکا حکومت ته مشوره ورکوي باید طالبانو سره خبرو ته کینی او هغه پروسه بشپړه کړي چې دوحه کې پیل شوې وه. نوموړي طالبانو ته هم خبرداری ورکړی دی چې که د ټول شموله حکومت د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو برخه کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو په کور دننه او په نړیواله کچه به له ستونزو سره مخ شي. طالبانو تل ټینګار کړی دی د دوحې تړون ته ژمن دي او نړیوالو سره تعامل او ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله سمو د مخکې کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل د بهرنیانو فرمایشونه ورته د منلو نه دي. تاسو یې د دغه خبرو په اړه خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو ته خدای پامان.